خان بابا په افغانستان کې د امریکای په رول لږ وضاحت وکړئ. د افغانستان کې د امریکای رول، امریکا ځان ته که تاسو وګورئ نو د نړۍ مشر وایي. تاسو وګورئ چې آیا د یو مشر رول دا وي چې غند په ځای پرېږدي یا پکې نورم ډکې ووهي او همداسې پرېږدي او روان شي؟ آیا د ثالث رول په نړۍ کې دا پکار دی چې یو ملک په جنگ کې پرېږدي او داسې روان شي؟ ورې بعضې خبرې داسې که نه چې هغه د که څوک نه تسلیموي خو نه به یې تسلیموي، خو وي حقیقت دی چې راغل دی حکومت د چا نه واغستو؟ طالبانو نه واغستو. بیا دی چې دی نو دا ناستې دا دومره لوی لوی سیمینارونه او دغه د هر څه چې دی دا خبرې اترې دا چا سره وکړل؟ طالبانو سره وکړل. بیا د دی په اوتو باندې جوړښت چا سره راغو؟ طالبانو سره راغو. بیا څه پکارو دی ته؟ خدا د دې هغه کمیونټوب دی چې ته په هر څه په ګن همداسې پرېږده او روان شته. او یو ځل نه شو که نه، که تاسو ته یاد وي نو تیر ځل هم په دې افغانستان کې دی چې کله لاړو نو دلته کې څو ډلې وي. دا چې دی نو مسعود دی او دا په هغې کې بیا څوک ګیلمجم دی او پلانې دی او دنګړی دی او دا چې دی نو دا مجاهد دی او دغه چې دی نو کمونیست دی او پلانې دنګړی دا ټول یو په یو بل باندې چې دی هغه د ورپرېښودل او څه د چا تاوان وشو؟ مونږ خو په خپل سیاسي هغه دغه خبره نه کوو، د پوهې خبره نه کوو. زموږ خو دا حل دی چې په خپله نه کینو چې یاره یو ځای کینو. زه د خپلو مراتو نه لږ رستو شم، د خپلو چوکونو رستو شم، بل د اقتدار د شوق نه لږ رستو شي او کیني چې یاره دا زموږ د خاورې خبره ده، زموږ د وسایلو خبره ده، زموږ د عوامو ولس خبره ده. راځئ چې سره کینو، زموږ د ملک خبره ده او خپلو کې یو خبره راوباسو، یو د سولې یو خبره راوباسو، یو لار راوباسو. مونږ خو هغه نه کوو. خو دلته کې بیا زړه په دې خفه شي چې و ظالمه ته خو ځان ته د دنیا دغه وایې که نه چې مشر یم او پلانې یم او دنګړی یم. نو بیا دا رول وي د مشر چې هر څه همداسې پرېږده او بیا روان شه. مثلا دقه هلته ده چې مونږ د دې خلکو د دې کمیونټوب نه چې دی نو هغه ستړي شو، مونږ په دې پوه نه شو او نه مونږ کې دونه پوهه راغله چې یاره مونږ چې دی نو دا په خپله د حالات سنبال کو. نن وګوره نه خو چې دی نو اشرف غني د افغانستان د ولس د خاورې د دې فکر کوي چې یاره دا کمري مړه دي شي، دا امن که دغه هر څه خرابېږي خراب دي شي، ملک دې وران شي، هر څه چې کېږي دي. خو نه زه چې دی نو دغه نه کوم، نه رستو کېږم. دغه شان دي طالبان دي، که هر څه خرابېږي، که پښتانه وژلې کېږي، که دغه وژلې کېږي، که هر څه کېږي، مونږ خپلو کې د ناستې ته بلکل هغه دغه تیار نه یو. زما په خیال خو چې اوس او دا زمونږ په دې دغه کې د دې ټول د امونه تر اباسي نه په دې ټوله پښتانه دا حل دی. ګورئ چې ټول د انګریز د فارسي د پنجابي د خوشحالولو دپاره بس یو خپلو کې مو یو منډه روانه کړې ده. یو به ته کنزل کوو، که په سټیج ودرېږو یو به یو ته کنزل کوي، بل به بل ته کنزل کوي، یو به مولا سنډي، مولا به بل سنډي، پلانې هغه مولا هم پښتون دی، هغه لیبرل کمونیست پلانې هم پښتون دی. خو څه دی زه به یا فارسي خوشحالوم یا به پنجابي خوشحالوم یا به انګریز خوشحالوم. مثلا دغه ده چې زه دا نه ویم چې یاره د دې خاورې خیال ساتل پکار دي، د دې ولس خیال ساتل پکار دي. راځئ چې خپلو کې کینو. زما او ستا په خپلو کې نه لګي، نه دي لګي که نه، د دې خلکو به خیال ساتو، د دې خاورې به خیال ساتل غواړي. نو زما خو خیر ده، ما خو تاسو ته بله ورځ هم ووایي او بیا تاسو ته وایم چې نه مو د چا نه د ووټ تمه شته دی، نه مو د وزارت، نه مو د پارلمان تمه شته دی، نه تمه لرو چې چېرته باچاهان به جوړېږي، دغه حق خبره به کوو.
رښتیا خبره وکړو څه چې وینو څه چې ګورو څه چې محسوسوو اب وایو خامخا وایو په هر قیمت به وایو او د هغې دپاره یو لال یو هغه دغه به راټولو یو ملګری به زیاتو که خیري د الله شکر دی نو په هر ډول چې وي موږ به که خیري په دې پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق ثابتولو دپاره دلته د امن راوستو دپاره د دې پښتنو ترمنځ د دې خاورې ترمنځ تړون دپاره انشاءالله په هر صورت کار کو که خیري مننه الله مو خیر لره